درنو لیدونکو السلام علیکم. له تاجکستان هیواد سره ناندري امارت دفاع ته استشهادیان ورلېږلي. طالبانو د هیواد په سرحدي یعنې په ځانګړې توګه شمالي سیمو کې استشهادي کنډکونه جوړ کړي او خپل ځواکونه یې پکې ځای پر ځای کړي دي. د بدخشان مرستیال والي رسنیو ته ویلي په استشهادي کنټک کې هغه ځواکونه شامل دي چې پخوا به یې ځانمرګي بریدونه کول. له تاجکستان سره سیاسي اړیدوړې هغه مهال زیاتې شوې چې ولسمشر یې ویلي وو اسلامي امارت باید د ټاکنو له لارې ټولګډون حکومت رامنځته کړي تر څو ټول قشرونه یې ومني. بلخوا د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي کمال خان بند ته د برېښنا د تولید دستګاه ټول وسایل رسېدلي دي او ژر به یې د نصب چارې پیل شي. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور له مسؤلینو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې بند 95 سلنه چارې بشپړې شوې دي. یاد بند د جمهوریت په وخت کې پرانیستل شوی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.